افغانستان د طالبانو پر وخت کې هم په افغانستان کې رشوتونه روان دي. د سلام وطندار تحقیقي راپور په کابل کې له 3 لویو تمځایونو څخه شاوخوا 440 میلیونه 688,000 افغانۍ باج اخیستل شوی ده چې څنګه په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ چینل ته ښه راغلاست. د سلام وطندار تحقیقي راپور یوازې د کابل 3 موټر ځایونو سرای شمالي، کوټه سنګي او سینمای پامیر کې له 2 میاشتو راهیسې موټروانانو څخه 440 میلیونه 688,000 افغانۍ باج اخیستل شوی. دغو تمځایونو کې هره ورځ له 645 ثبت شوي موټرونو څخه باندې 100,000 افغانۍ باج ټول شوی. مسؤلانو بیا دا د خپل سرو خلکو کار بللی دی. د یادولو وړ ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دغه ټرانزیټي سیستم یې ګډوډ او بعضې وخت خلک په خپل سر ځینې زورواکي کوي.